وړمه شپه شاوخوا 1 بجه د هیواد یو شمېر ولایتونه د زورورې زلزلې له امله ولړزېدل. د دې زلزلې تر ټولو زیاتې اغېزې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې لیدل شوي دي چې له بدمرغه د خلکو د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو لامل شوې ده. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي د ابتدایي معلوماتو له مخې د زلزلې له امله شاوخوا 1540 تنه ټپیان او له 100 څخه زیات کسان شهیدان شوي دي. زلزلې له کبله د هیواد په شمال ولایتونو په خاص توګه په سمنګان او بلخ ولایت کې نږدې 1540 تنه هیوادوال مو ټپیان شوي دي. البته د 100 په شاوخوا کې هیوادوالو مو ژوند له لاسه ورکړی دی او په شهادت رسېدلي دي. دغه معلومات لا تر اوسه هم ابتدایي ارقام دي ځکه چې ارقام د تغییر په حالت کې دي. ځینې ټپیان خصوصي روغتونونو ته وړل شوي دي او ځینې لا هم په سیمه کې هلته د روغتي ټیمونو په توسط ورته روغتي خدمات وړاندې کیږي. ښاغلی زمان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت له لوري ټولو روغتونونو ته د آمادګۍ امر شوی څو د ټپیانو د انتقال، درملنې او ژغورنې په برخه کې خپل بشپړ ظرفیت وکاروي. د عامې روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري د اړونده ولایتونو له مسؤلینو سره خبرې شوې دي او په انلاین توګه د مجلس په توسط هغوی ته لازمې سپارښتنې ترسره کړي. همدارنګه ځینې هغه درمل او کیټونو ته چې اړتیا وله پر وخت باندې ولایتونو ته رسول شوي دي او لا هم په دغه برخه باندې کار کوو تر څو وکولی شو چې د دغه پیښې پر مهال باندې هغه ټپیان چې هلته موجود دي هم د دې څخه وروسته کومې ناروغۍ راځي د هغې د وقایوي تدابیرو په عملي کولو سره د نورو ناروغیو څخه مخنیوی وکړو. د عامې روغتیا وزارت له نورو اړوندو ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د زیانمنو سیمو خلکو ته عاجلې روغتیایي او ژغورنیزې مرستې ورسوي. روغتیایي ټیمونه له مرکز او نږدې ولایتونو څخه زیانمنو سیمو ته رسېدلي او ټولو نږدې روغتونونو ته د آمادګۍ امر شوی دی. یاد دې وي چې افغانستان په تیرو څو کلونو کې هم له ورته زلزلو سره مخ شوی چې د خلکو ژوند او هستوګنځایونو ته یې درانه زیانونه اړولي دي. چارواکي وایي د زلزلې د وروستیو اغېزو په اړه دقیق معلومات به وروسته له بشپړ ارزونې سره خپاره شي.